د بچی د تربیت لپاره د ټولو نه ضروري شی چې دی هغه مور پلار دی. مور پلار له پکار دی چې د خپل بچی دپاره د ښه سکول څه د انتظام وکړي چې زما بچی په ښه سکول کې سبق ووایي، چې زما بچی په ښه یونیورسټۍ کې څه د سبق ووایي. دقه شانتې یوازې په سکول یونیورسټۍ کالج باندې به اکتفا هم نه کې چې ته صرف د یونیورسټۍ او د سکول غم کې او دینی تربیت ورته نه ورکې. ځکه که ستا بچی ښه نه ښه تعلیم وکړي او ستا د بچی سره دینی تربیت نه وي، د قرآن او د حدیث په روشنۍ کې چې کم تربیت د بچی دپاره ضروري دی هغه ستا د بچی سره نه وي، نو ستا بچی بیا هم ناکام دی. اگر چې ستا بچی که دنیایي لحاظ سره ډېرې پیسې ګټي، ستا بچی دنیایي لحاظ سره ښه نوکر دی، ښه پیسه ګټي، لیکن دینی تربیت ورسره نشته، دینی ماحول ستا بچی سره نشته، نو ستا د بچی ناکام دی. ستا بچی به هله کامیاب وي. خاص کر نن سبا په دې زمانه کې د بچی د کامیابۍ دپاره دا ډېره ضروري ده. مور پلار له پکار دي چې خپل ماشوم بچی د سهار سکول ته لیږي، سهار سکول ته لیږي، یونیورسټۍ ته دې لیږي، کالج ته دې لیږي، بیا د ماسپښین نه بعد 3 بجو نه بعد 4 بجو نه بعد مسجد ته دې لیږي بچی. چې کله ستا بچی د سهار سکول ته ځي، کالج ته ځي، یونیورسټۍ ته ځي، ماسپښین نه بعد مازدیګر نه بعد ستا بچی چې دی مدرسې ته ځي، جومات ته ځي، استاد سره کینی، عالم سره کینی، حافظ سره کینی، یو د دین یو مفتی سره کینی، ستا بچی ته زده کړه کوي، ستا بچی قرآن زده کوي، نو ستا بچی به هم په دنیا کامیابي، هم به څه دی د آخرت دپاره هم څه دی یو ذریعه جوړیږي. الحمدلله په دې زمانه کې الحمدلله داسې سټوډنټان شته دی چې د سهار خپل د کالج سبق وایي، میډیکل سبق وایي، دغه شان انجینیرینګ سبق وایي، هر قسم سبق چې وایي ویلی شي الحمدلله. او بیا د کالج نه بعد د یونیورسټۍ نه بعد 3 بجو کې 4 بجو کې الحمدلله څوک حفظ القرآن کوي، څوک تجوید زده کوي، څوک علم زده کوي، څوک حدیث زده کوي، څوک فقه زده کوي، نو دا بچی دا کامیاب دی. او کنه ته د سهار بچی ولیږي خپل کالج ته یونیورسټۍ ته، بالکل یې لیږه بالکل، خو لیکن بیا وروستو چې دی ته دینی تربیت نه ورکې، دینی ماحول ته بچی ته نه ورکې، نو ټیک ده ستا بچی به په دنیا کامیاب شي، لیکن د آخرت دینی لحاظ سره به ستا بچی ناکامي. کله چې مور پلار د خپل بچی دپاره هم دینی تربیت لحاظ ساتي، هم دنیاوي تربیت لحاظ خیال ساتي چې زما بچی دی په دنیا هم کامیاب شي، زما بچی دی په آخرت هم کامیاب وي. کله چې عمدقه مور پلار وفات شي، دی بچی باندې هم ښه سکول یې پې ویلی دی، ښه تعلیم یې پې کړی دی، ښه ډیګرۍ یې پې حاصلې کړي دي، لیکن بچی په دنیا هم کامیاب دی. د دې سره سره په دې بچی باندې حفظ هم کړی دی، د دې سره سره په دې بچی باندې درجې هم ویلي د علم، د دې سره سره په دې بچی باندې صرف دا قرآن هم ویلی دی. نو دا هم د دې مور و پلار دپاره څه دی ډېر لویه د کامیابۍ ذریعه هم ده او د ثواب ذریعه هم ده. سبا چې دا مور پلار وفات شي، نو دا بچی دی چې کم کار کوي، مثال دی دینی کار کوي، چاته یا اسې د قرآن تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، د دې مور پلار دپاره څه د ثواب ذریعه ده، مور پلار دپاره څه دی د ثواب ذریعه ده. لہذا خپلو بچو ته دینی تربیت هم ورکول پکار دی، دنیاوي تربیت هم ورکول پکار دی. دنیاوي تربیت په سکول یونیورسټۍ کالج کې زده کیږي، دینی تربیت چې دا په مدرسه او په مسجد کې سره دا زده کیږي. بچو ته څه دی دواړه زده کول پکار دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.